را روانې هفتې ته به مارکیټ شی کوي د ګولډ بره به ځي لاندې به ځي کومه ځای ټارګېټ دی تر کوم ځای پورې لاندې راتلی شي تر کوم ځای پورې به راتللی شي. ګوره اول د دې ویډیو مقصد اول خو دا دی چې ته د مارکیټ ویو زده کړې. دویم دا دی چې زیاتره خلک ماته شخصي مسیج کوي چې څنګه موږ انالیسس وکړو څنګه پوه شو چې مارکیټ بره ځي یا لاندې ځي. نو دا ویډیو حتما وګورئ تر څو تاسو زده کړئ چې مارکیټ زه خپله شخصا سره هم انالیسس کوم او سره هم پکې ټریډ حلم. نو زه د ویډیو په طرف زه خپله چې دی فقط یو په دوه ریسک ریوارډ به علمه خو بیا هم د افتري نه زه انالیسس شروع کوم تر څو زه پوه شم چې په دغه ورځ مارکیټ چیرته تللی شي. که افتري چارت کې موږ وګورو مارکیټ د لیکویډیټي ایستلې ده د ځي او لاندې کلوز ورکړی په مینس کې همدارنګه د ځي ما ایستلې ده او د ځي چیرته ټچ کړی مارکیټ چې دی دغه سپورټ زون کې ټچ کړی دی د ځینې سپورټ ایستلی دی او مارکیټ براتللی دی. که تاسو مو وګورئ لکه تېرې هفتې انالیسس هم ما تاسو ته اچولی چې د دې پورې به راځي حتما هماغسې راغی د دې لیکویډیټي پاتې ده همدارنګه د دې لیکویډیټي پاتې ده. د دې سره سره هلته لاندې موږ یو هفتنی فیرالي ګپ لرو چې هغه دا دی ده بلش اف ای جي. ګوره ښه بله پېره ما انالیسس کړی و چې مارکیټ به لاندې راځي ټارګېټ به دا ځي. نو کله چې هفته شروع شوه د ځي پورې راغی بېرته دلته کلوز ورکړو. نو ټول ما ته زیاتره خلک کمنټ کړی چې استاد انالیسس یې داسې دی واسې. ما ورته ویلي په تمه اوسئ مارکیټ باندې نیوز راغی نو حتما دا ټارګېټ علي. اوس دلته کلوز ورکړو زیاتره خلک فکر کوي چې د ځي نه ځي بره. خو زما خپل شخصا دید دا دی چې مارکیټ تر 3880 لیکویډیټیانې علي او په دغه هفتني فیرالي ګپ کې ټچ کوي او نور بیا چې دې زما ته معلومیږي چې مارکیټ بولش دی. تر هغه وخته پورې چې مارکیټ دې لیکویډیټي نه ایستي دې نه ایستي نو ما ته مارکیټ بیرش دی. صحیح شو چې شه دی ما ته مارکیټ بیرش دی. دلته هم زیات لیکویډیټیانې دي خو دا خبره ګولډ دی نو ګولډ داسې نه راغورځېږي. نو دا هفتنی زه ورځني ته ورځني چارټ کې که تاسو وګورئ ښه مارکیټ دی اورډر بلاک ټچ کړی چې د هفتني چېرته ریجکشن بلاک و. همدارنګه مارکیټ چې دا یو دانه فیرالي ګپ هم انورس کړی دی چې د دې ساین دا شو چې مارکیټ بره ځي. څه کوي مارکیټ به بره ځي. صحیح ده. نو ورځني کې مونږ چې لرو راځي چې درته اول دلیل خو دا دی چې دا ورځنی وایي چې دا به بره ځي او څه وخت لپاره چې دلته دا فیرالي ګپ انورس کو زور پې وشو چې مارکیټ براتلی شي. خو ورځني کې چې دی مونږ دلته دا فیرالي ګپ لرو ورته مګنیټ ګول کم مونږ دا فیرالي ګپ لرو. صحیح ده بیرش اف ای جي مونږ دلته دا فیرالي ګپ لرو چې مارکیټ لکه چانس زیات دی چې مارکیټ دلته ټچ وکړي او د دې نه راوغورځېږي تر اندغه ساحو پورې. ګوره دا درته نه یم چې دا به انده هفته حتما انده کوي نه کېدای چې بله هفته یې وکړي ځکه چې اوس مارکیټ دی پې خبر نه یم. اوس ګوره ښه کېدای شي اوس دا لاړ شي پوه شولې د دې لیکویډیټي والي په سبب باندې بل سبب باندې لاړ شي د دې لیکویډیټي والي بیا راوغورځېږي یا اصلا سورمخې خو به تاسو پېژنئ ډونالډ ټرمپ هغه یو څه بد وکړي او خبره وکړي نو مارکیټ به یې سوره کوي. صحیح ده. خو اوورال چې دی اوورال لکه غټ خلک چې همدا اوس انویسټمنټ کوي تر دې پورې مارکیټ راتلی شي 3882 پورې. دا زما شخصي نظر دی. نو زه څلور ساعته ته څه وایي نه ورځني کې خو چې ورځ یو بل شی وښیم چې مارکیټ ګوره ښه درته یو نظر درکم چې هر کله مارکیټ یو ریورسلي صحیح شو مارکیټ داسې یو موف جوړوي. ګوره داسې راځي داسې کوي هر وخت چې یو ریورسلي مارکیټ زما شخصا نظر چې 90% اکرسي لري چې هر ریورسل مارکیټ دغسې چیرې داسې کله ته تاسو وګورئ داسې نه دی جوړ کړی دی چې دی ټول لاندې لیکویډیټي ده. نو زما په نظر راځي به د دې لیکویډیټي بالي صحیح شو او بیا به مارکیټ ځي لکه چې شی به کوي اوس دلته ټچ وکړو که نه راځي د لیکویډیټي وایستله بیرته ځي دلته دا داسې ریورس کېږي او ځي بهره. صحیح ده انشاءالله. نو زه څلور ساعته ته دا قدم په قدم زده کوئ چې زه سره کوم انالیسس کوم. نو څلور ساعته کې که مونږ وګورو خیا دلته مونږ فیرالي ګپ لرو دلته چې فکر کوم د ورځني اورډر بلاک دی
داسې پورې مارکیټ راتلی شي. صحیح ده. بیرش اف جی ښه داسې پورې مارکیټ راتلی شي. که ورځني ته لاړ شو موږ چیرې دلته د 50 اورډر بلاک 50% دی. د دې سره که موږ وګورو که څلور ساعته ته وګورو څلور ساعته دلته لیکویډیټي هم لري خو موږ دا ځای نیولی. دلیل دلته هم دی چې یو خو قوي دی. ولې قوي دی؟ ځکه چې برې لیکویډیټي لرو د پریویس ډے لکه دا ګورئ دا لیکویډیټي لري دلته فیرالي ګپ لري. همدارنګه که څلور ساعته ته هم لاړ شو څلور ساعته کې هم چې دی دلته فیرالي ګپ لري. نو زو یو ساعته ته کې همدارنګه دلته مارکیټ ورته لیکویډیټي هم جوړه کړې د هغه ځای ته تللو نه مخکې دا ځای شو دا ځای شو او دا ځای. صحیح ده. نو مارکیټ چانس زیات دی چې دلته ټچ وکړي او د دې ځای نه راوغورځېږي. صحیح ده. زو 10 دقیقې ته 10 دقیقې کې تاسو وګورئ ښه اول دا لیکویډیټي ده دلته لنډې لیکویډیټیان لرو لکه څنګه چې درته مخکې ویل لنډې هغه ورځني چې هغه بې رقم ته موف کړی هغه ټوله لیکویډیټي ده. هر کله چې داسې ځای ولیدو زه خپله په همدغه ځای باندې ټریډونه کوم. ګوره ښه درته یو بل دغه مخیم داسې ځای ده ګورئ دا چې ټول لیکویډیټي ده. که دا مارکیټ راغلی او دا لیک راغلی د لیکویډیټي ایسي بیا تللی بیا یو فکر زموږ کېدو چې والا دا ریورسل دی او مونږ بای پسې به ګرځېدو خو نه. ګوره ښه یو دلیل درته زه خپله سره رقم ټریډ حالم ښه چې هغه ریورسل سره رقم خو چې مارکیټ داسې لنډې داسې جوړ کړی ده بره داسې نه چې راغلی یو لږې دلته شوي یو لږې دلته شوي. نو ماته چې دی دلته لو ریزسټنس لیکویډیټي ماته جوړه کړي. صحیح ده انشاءالله. لکه داسې ګورئ دا ټرند لاین لکه دا وګوره څه شو ټرند لاین ده لکه دا لیکویډیټي شوه. صحیح ده. نو دا لیکویډیټي شوه زما شخصا دغه څه ورته وایي لیکویډیټي شوله دا د ټرند لاین. نو که ماته چې دی زه خپل چې سره رقم ټریډ حالم که ماته چې راشي اوس مارکیټ د دې سپورټ ځای نه بریک اوټ راکړي زه تر دې لنډې لیکویډیټي پورې ټریډ ایستلی شم. دا زما سمپل استراتیژي ده. نو که غواړئ بیا ما سره شخصا خپله استراتیژي زده کړئ او ما سره درس ووینو هغه ستاسو خوښه ده زه که نه یم نو بایو کې دغه شته دی د واتساپ نمبر مسیج وکړئ. ښه نو داسې چار وخت مارکیټ لیکویډیټي جوړه کړې وه چې نه سې تلو بره نو حتما په تمه اوسئ چې د یو خوا لیکویډیټي یا یو کلي ول کې ټچ وکړي دا حتما بیا راغورځېږي تر اخر ځي پورې تر څو هغه ټول کسانو چې بای کړی و هغه ټراپ کړي. نو زه 15 دقیقې ته صحیح ده 15 دقیقې کې که وګورو ښه دا لیکویډیټي شوه اوس دلته په دا مارکیټ زی لیکویډیټي به جوړوي تر څو داسې کې ټچ وکړي. داسې کې چې ټچ وکړو نو ښایسته ریورس ورکولی شي. زو 15 دقیقې ته 15 دقیقې و هغه رښتیا و ما 15 دقیقې همدغه دا لنډې ټول لیکویډیټي ته ما ته ټوله لنډې لیکویډیټي ښکاري. صحیح ده انشاءالله. نو زما دید شی شو اخر چې زما تر اخره پورې لاړم. صحیح ده انشاءالله. نو زما دید دا و چې تر اخره پورې انالیسس ما ته شی ویل. صحیح ده. ما ته اخره پورې انالیسس شی ویلی چې دا مارکیټ به راغورځېږي. خدای دې کړي که داسې نه شو صحیح ده ده نو دا به راغورځېږي تر 3880 پورې. بس دا زما انالیسس او دغه زما د ټریډ څه ورته وایي سټایل و. نو ګورئ د ټرند خلاف هېڅکله ټریډ مه کوئ. که بولش شو بولش ټریډ وکړئ که بیرش شو بیرش ټریډ وکړئ. انګلیسي کې یو متل دی ټرند از یور فرند. نو حتما د ټرند سره ټریډ کوئ که غواړئ کامیاب شئ. نو مننه د ویډیو لیدل نه مو که هر رقم ویډیو ریکمنډیشن راته ښایي چې څه رقم یې جوړه کړم څه رقم لایف ویډیوګانې ما اچوم ایجوکیشن واچوم چې تاسو شی زده کوئ ما ته حتما راته وایي. همدغه کې ډېر څه د زده کړي دي. زیاتره خلک پروفیټیبل ټریډران یعنې چې ډېرې درسونه ویلي په دغه باندې نه پوهېږي دوی په انالیسس باندې. نو دغه ویډیو وګورئ حتما په انالیسس باندې سر خلاصېږي. مننه ویډیو لیدل نه مو چینل هم حتما سبسکرایب کړئ که نه مې کړی ویډیو حتما لایک کړئ. مننه.